افغانستان او پاکستان د بند پاتې لارو د بیرته ستنېدو پریکړه وکړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په پوله یو مهمه پرمختګ رامنځته شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړو پوړو اړیکو او خبرو اترو وروسته پریکړه شوې چې هغه پاکستاني لارې ټرکونه چې د تورخم د دروازې د بندېدلو له امله افغانستان په لوري بندې پاتې وې بیرته پاکستان ته د تګ اجازه یې ترلاسه کړې. د پېښور د سرچینو د معلوماتو له مخې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ له وروستیو اړیکو وروسته شوې دی. د افغانستان قونسل جنرال حافظ محب الله په پېښور کې د کمیشنر سره لیدلی وو او د صراحتي وضعیت او بندې پاتې لیارو په اړه یې تفصیلي خبرې کړې دي. د لیدنې وروسته دواړو خواو وکړه چې د افغانستان په خاوره کې بند پاتې خالي پاکستاني لارۍ به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. همدارنګه د سرحدي تګ راتګ او سوداګرۍ د ښه تنظیم لپاره به یو نوی او منظم میکانیزم هم عملي کیږي. د نوي ترتیب له مخې به بار وړونکي موټرې او کارګو وسایط هر ورځ د سهار له 6 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې به د تورخم له لارې پاکستان ته د داخلېدو اجازه ولري. له غرمې وروسته به پوله د افغان کورنیو او نور مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستې وي. اقتصادي او سوداګریز کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د بندو پاتو لارو د بیرته ستنېدو پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو مثبت نښه ده. د دوی په وینا دا ګام د سرحدي سوداګرۍ په جزوي بیا فعالېدو کې مرسته وکړي او هغو ټرانسپورټرانو ته به هم لوی اسانتیا برابر کړي چې له څو وینو راهیسه له ستونزو سره مخ وو. کارپوهان زیاتوي چې د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده. د دې لارې د عادي فعالیت له بیا پیل سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر وړاندې موجوده فشار کم شي، د مالونو لیږد به چټک شي او سوداګرو ته به اقتصادي زیانونه هم راکم شي. تمه ده چې د دې نوي هوکړې په عملي کېدو سره به د سرحد دواړو غاړو ته د سوداګریزو فعالیتونو ورو عادي حالت ته راوګرځي او د خلکو د تګ راتګ ستونزې به هم تر یو بریده حل شي.